سندرغاړې ماجبین قزلباش د 22 کلونو په عمر د زړه د ناروغۍ له امله مړه شوه. زموږ ویډیو در سره لایک کړئ او سحر میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه. د پښتو ژبې نامتو سندرغاړې ماجبین قزلباش پرون چهارشنبه د پیښور په لیډریډنګ روغتون کې د زړه له ناروغۍ له امله مړه شوه. نوموړې کابو 2 میاشتې وړاندې د زړه حملې له کبله په دې روغتون کې بستر شوې وه او دا ټوله موده په کوما حالت کې پرته وه. هغه په خټه د افغانستان د هرات فارسیوانه ده. نیکه د هرات څخه کندهار او پلار یې بیا پېښور ته تللی و. د 14 کالو په عمر یې سندرې پیل کړې او تر دې مهاله دغه سندریز سفر 43 کالو ته رسیږي. د ځوانۍ په وخت کې په څو پښتو فلمونو کې هم کار کولو، خو په فلمونو کې د کار کولو تجربه ناکامه ثابته شوه او په فلمونو کې د یو لوبغاړي په څیر نندارې ته سم وړاندې نه شوه، نو دې له خاطره په فلمونو کې هم کار پرېښوده. نو دا و زموږ د نن ورځې راپور. د نور راپورونو دپاره زموږ د چینل در سره هرومرو سبسکرایب کړئ.